د غني پټ راز او ملاتړ رسوا شو. د طالبانو پر وړاندې مهم خنډ لرې کړ. پښتون ټایم یوټیوب چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. که څه هم طالبان اوس په پوځي ډول په ټول افغانستان واکمن دي او طالبان په دې برخه کې نور هیڅ ډول ستونزه نه لري، خو ځینې ستونزې شته چې په قانوني او مشروع ډول اوس هم دوی ته ډېرې سختې ستونزې جوړوي. له همدې کبله په ځینو برخو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ورسره د مرستې لاس اوږد کړی دی. غني اوس یو داسې کار کړی چې د طالب ډلې له مخې یو مهم او غټ خنډ لرې کړی دی. ویل کېږي چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال له هیواد څخه بهر په دې لټه کې دی چې په قانوني ډول ځان د غني ځایناستی او ځان تابعیت شوی ولسمشر اعلان کړي او د قانون له مخې د طالبانو مشروعیت وننګوي. خو ولسمشر غني ویلي چې دی تښتېدلی نه دی، بلکې د واک بشپړ لیږد یې حامد کرزي او عبدالله ته ورکړی و او هغوی همدا کار وکړ چې نور نو د واک د لیږد پر وړاندې مشروع کومه ستونزه شتون نه لري. بلخوا د راپورټونو له مخې طالب ډلې په پاکستان کې د افغانستان په استازولۍ او نویو استازولیو کې نوي کسان ګمارلي. د رسنیو د راپورټونو له مخې سردار محمد شکیب په پاکستان کې د افغانستان په استازولۍ د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. شکیب په کلني توګه په پاکستان کې د افغانستان په استازولۍ د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. د رویټرز خبري رسنۍ د راپور له مخې له دې امله چې پاکستان طالب ډله په رسمیت نه پیژني، نو په پاکستان کې به د افغانستان استازولۍ د چارو مخ ته وړلو لپاره د طالب ډلې استازي ته به د قانوني استازي نوم نه ورکول کیږي. همدارنګه حافظ محب الله، ملا غلام رسول او ملا محمد عباس د پیښور، کوټي او کراچۍ په وړو استازولیو کې ګمارل شوي دي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې راپور مو تر پای راسره وکتل. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.